السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړې. دوستانو که چیرې غواړئ چې ستاسو تلیفون ته زنګ راشي او هغه زنګ ستاسو تلیفون په خپله جواب کړي. دویم دوستانو که چیرې ستاسو تلیفون ته زنګ راځي او هغه زنګ خپله اتوماتیک کټ شي. دریم دوستانو چې کله ستاسو تلیفون ته زنګ راشي زنګ د جواب هم شي او ستاسو تلیفون دې ډبل اوکې شي، لوډ سپیکر ته دې واوړي. څلورم دوستانو که چیرې ستاسو تلیفون ته زنګ راشي او تاسو مصروفه تلیفون دې خپله یو پیغام ورکړي او زنګ دې کټ شي. پنځم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو ته زنګ راشي او زنګ سایلنټ شي، خاموش شي. شپږم دوستانو که چیرې تاسو ته کم نمبر نه 2-3 ځلې مسلسل زنګ راځي او تاسو مصروف یاستئ، غواړئ چې هغه نمبر بلاک شي. اووم دوستانو چې کله تاسو ته زنګ راځي او تاسو غواړئ چې ستاسو تلیفون د هغه کس نوم درته په جیږ غږ باندې ووایي. اتم دوستانو چې کله تاسو ته زنګ راشي او ستاسو د تلیفون فلش روښانه شي او ګل شي. نهم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو ته د یو شمیرې نه زنګ راشي، هغه شمیره تاسو سره سیو نه وي او ستاسو تلیفون د هغې شمیرې ټول معلومات تاسو ته په سکرین باندې راوړي، لکه د هغه شمیرې د مالک عکس، ورسره نور مهم معلومات. او لسم دوستانو که چیرې ستاسو په تلیفون کې کالکولیټر نه وي او تاسو غواړئ چې کالکولیټر نه کار واخلئ، نو دغه ټول دوستانو په یو سیټینګ کې یو سیټینګ به تاسو را فعاله کړئ. دومره سهولتونه به ستاسو په فون کې رامنځته شي. دوستانو دا سیټینګ به تاسو څنګه را فعالوئ؟ ډېر اسانه. تاسو به لومړی لاړ شئ خپل فون کې به انټرنیټ فعاله کړئ. چې کله هم ډیټا را خلاصه شوه یا وای فای مو خلاصه کړه، بیا به راشئ پلی سټور به را خلاص کړئ. پلی سټور کې به راشئ سرچ برخې ته. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ وانی، به لاندې نه داسې سرچ کړئ. مخامخ چې تاسو کوم اپلیکیشن راځي 1 میلیون ډاونلوډ لري، دا به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. له دې نه وروسته دوستانو اپلیکیشن به داسې را خلاص کړئ. اپلیکیشن هم چې کله را خلاص کړئ دوستانو، تاسو به راشئ د اپلیکیشن ہوم پیج ته. ہوم پیج ته چې راغلی بیا به راشئ د 3 خطونو ته. دلته به سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې دوستانو دغه آپشن که چیرې داسې بند وي داسې به بیرته فعاله کړئ. کالر نیم چې څوک تاسو ته زنګ وخي د هغې نوم په جیږ غږ باندې که چیرې تاسو غواړئ چې واورئ، نو دا به داسې فعاله کړئ. دا دویم آپشن وایس ریکوګنیشن، که تاسو خپله جواب نه ورکوئ، غواړئ چې ستاسو تلیفون ورته جواب ورکړي، بیا به وایس ریکوګنیشن ورته فعاله کړئ. LED فلش، که چیرې زنګ راځي او غواړئ چې هغه ګروپ یا LED ستاسو د فون روښانه شي، بند شي، LED فلش به ورته داسې فعاله کړئ. همداسې دوستانو که چیرې تاسو ته زنګ راشي او تاسو یو کلمه تکرار کړئ، هغه زنګ خپله اوکې شي، ستاسو د تلیفون لخوا اکسپټ ته به راشئ، مطلب د زنګ قبلول. د زنګ قبلولو لپاره تاسو دلته هر پیغام چې ورته ورکوئ، لکه ما ورته لیکلي سلام، مطلب زما تلیفون ته چې کله زنګ راځي زه ورته وایم سلام، هغه زنګ باید جواب شي. که زه غواړم چې نه زنګ جواب نشي، ډیسلاین شي، کټ شي، نو ما ورته لیکلي کټ یې کړه. همداسې دوستانو که زه غواړم چې اتوماتیک د تلیفون لوډ سپیکر ته واوړي، ډبل اوکې دي شي، نو ډبل اوکې شه، داسې یو پیغام. تاسو کوم ډول پیغام چې غواړئ دلته ثبتولی شئ. آټو ریپلی، زه تلیفون ته جواب نه ورکوم، خپله د تلیفون اوکې شي، یوه کس ته یو پیغام لاړ شي، نو دلته تاسو هغه پیغام ورته لیکلی شئ، لکه ما ورته لیکلي سلام علیکم. تاسو چې هر څومره پیغام ورکوئ. که چیرې تاسو ته زنګ راشي او تاسو مصروف یاستئ یا یو میټینګ کې یو بل ځای کې مصروف یاستئ، غواړئ چې تلیفون هم سایلنټ شي، نو دلته ګورئ سایلنټ لپاره هم تاسو ورکولی شئ، لکه ما ورته لیکلي خاموش. همدارنګې دوستانو که یو شمیره 2-3 ځلې تاسو ته زنګ وخي او تاسو د هغې تلیفون نه جوابوئ او غواړئ چې هغه بلاک هم شي ورپسې، نو دې نه بلاکولی شئ، لکه بلاک ته ما خپله بلاک لیکلي. که چیرې تاسو ته دوستانو د یو نابلده شمیرې نه، هغه شمیره چې تاسو نه پیژنئ زنګ راځي، تاسو غواړئ چې د هغه شمیرې ټول معلومات د ستاسو د تلیفون په سکرین باندې راشي، که چیرې تاسو سره سیو نه وي بیا هم تاسو ته راولي، نو دا یو آپشن باید تاسو فعاله کړئ. که چیرې ستاسو په تلیفون کې بلاک لیست سیستم نه وي، نو کال بلاک لیست هم دلته شته، تاسو کولی شئ شمیرې پکې اډ کړئ. او همدارنګې دوستانو که چیرې ستاسو په تلیفون کې کالکولیټر نه وي، بیا به سیټینګ نه داسې را بهر شئ. د اپلیکیشن چې کله را خلاص کړئ اخر کې وګورئ کالکولیټر دی. د دې کالکولیټر او ستاسو د فون کالکولیټر لږ فرق هم دی. لکه زه دلته راځم دوستانو، داسې لیکم، ورته وایم چې دا ملټیپلای کړه، ضرب یې کړه د دې سره او بیا ایکول 642,450. خپله یې راته دوستانو ولوستلو.
نو دې اپلیکیشن ته دوستانو تاسو د خپلې خوښې ژبه هم انتخابولی شئ. سیټینګ ته به ورشئ، اول ته به لنګویج برخې نه ورته ژبه بدله کړئ. امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ښه وخت، الله پامان.